الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قرآن کریم کے اب حدیث د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
د اواز به کم که خراب دی. دو قسم حقوق هغه ذکر دي. یو ته ویل کېږي حقوق الله، د الله سبحانه وتعالى حقوق، او دویم قسم ته ویل کېږي حقوق العباد، د بندگانو حقونه. د بندگانو حقوق دا ډیر زیات قرآن او سنت کې ذکر دي چې زمونږ ستاسو یو بل باندې کوم حقوق دي. انسانان خو به ځای پرېږده، زمونږ په دین کې د ځناورو او په ځناورو کې د سپو او د پیشوګانو حقوق هم ذکر دي. نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه سړي د بني اسرائیلو او د بني اسرائیلو د یو بدکارې زنانه تذکره کړې وه چې په یو تږي سپي باندې اوبه وڅښلې او الله رب العالمین په دې عمل هغوی جنت ته داخل کړو. صحابه وایي د الله نبی آیا یو سپی چې یو نجس حیوان دی دې سره به موږ ښه کوو بیا به هم جنت ته ځو؟ نبی علیه السلام فرمایله هر هغه څیز چې د هغې جګر وي د ګرمایش او تنده د جګر د ګرمایش د لاسه راځي په بدن کې او بنده د هغې سره ښېګړه وکړي الله پرې رضا کېږي. او د بني اسرائیلو هغه زنانه الله جهنم ته بوتله. خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي پیشو یې نیولې وه او تړلې وه هغه پیشو د کور څه چرګوړې څه به وله خوړلي زنانو د عادت د بعضې خلکو ظالمانو د عادت چې کونترې ساتي لوفران د کونترې ساتل د سپکو خلکو کار دی. بعضې خلکو دې باره کې د دروغو خبرې جوړې کړي چې کونتره حدیث کې راځي ډېر ښه شی دی چې ساتي او برکت دی. هیڅ صحیح حدیث کې دا نه دي راغلي، دا دروغ دی. بلکې حدیث کې دا راغلی دی الادب المفرد کې امام بخاري راوړی دی 1300 نمبر حدیث دی، 1400 نمبر دی د حدیث. نبی علیہ السلام یو کس ولید کونتر پسې منډې والې د الله نبی فرمایل شیطان یتبع شیطانتا، دا شیطان په شیطانی پسې منډې وایي. یعنی څوک چې کونترې ساتي د کې به شیطاني خویونه راځي، د ده به مونځ په ټیم نه وي بلکې اکثر بېلمازه وي. ویې ګورئ دا به ازاري ګاونډ به ورته خیرې کوي، وخت بې وخته به شپیلي وایي، اوازونه به کوي، ګاونډ به تې تنګي، خلک ته پریشان وي. نو دا انسان ازاري وي ازاري. نو کېدای شي چې د ډېرو خلکو کمتر هغه پیشو وخوري، دا ظالم راولګي پیشو زندۍ کې که ستاسو خیال یا پې بل داسې ظلم وکړي، دا په اسلام کې حرامه ده. دا ښکار د کمتر یا د بل شي د پیشو دپاره الله حلال کړی دی. تا ټول عمر چرګان خلاص کړ، چا هم د مرۍ نه ونه نیولې. که پیشو یو کمتر وخوړله څه چل وشي چې ته د هغې په ګناه کې وژنې، دا اجازت تا له چا درکړی دی؟ نو د دې زنانه به یو څیز ضایع کړی چېرته د پیشو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د زنانه دا ظلم وکړو چې دا پیشو یې وتړله او هغه نه پرېښودله چې ځان له څه پیدا کړي د خوراک دپاره، دا د ځمکې دا خزنده وغیره پیدا کړي ویې خوري. د لوږې د لاسه هغه پیشو مړه شوه او دا زنانه الله سبحانه وتعالی د دې ظلم په بدل کې جهنم ته داخله کړه. زما محترم ورونو، زمونږ د اسلام دین دا د اوچتو اخلاقو دین دی او په دې کې خاص کر د مسلمان په بل مسلمان باندې ډیر حقوق ذکر دي. د یو مسلمان بی عزتی سپکاوی دا حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام د ورورولۍ دین ګرځولی دی. موږ یو سلسله شروع کړې د صحابو د تاریخ. الحمدلله د نبی علیه السلام اولنی ملګري السابقون الاولون موږ ذکر کوو که نه؟ نو په هغې کې تاسو ته بار بار زه دا ویم چې دا صحابي هجرت یې وکړو، نبي علیه السلام د فلاني صحابي په مدینه کې ورور وګرځو. ورورولي نبي علیه السلام قایمه کړه د مسلمانانو په مابین کې. قوم پرستی اسلام ختمه کړې ده. په اسلام کې قوم پرستی نشته ده. په اسلام کې دا خبرې حرامې دي چې ته پښتون، زه پنجابی، زه سندی، زه بلوچی، زه افغانی، زه پاکستانی، زه عربي، زه عجمي، زه بربر، زه فلان، زه فلان. حرام حرام حرام.
دا بوتان دي د قوم پرستی بوتان د الله نبی صلی الله علیه وسلم مات کړي دي او نن مسلمانان د کفارو په سازش د کفارو په شیطانت د شیطانی میډیا په بنیاد په دغه خبرو جنگيږي لګیا هغه بلش په کوم کار وشو ډیر مرګرو دا مطالبه کړو چې نن په دې موضوع لګه خبره وکړه او خبره ضروری ځکه هم ده چې دومره لکه مسلمانانو په مسلمانانو کې به پښتون چې دا پښتون چې ځان ته وایي کنه او چې په خلو وایي زه پښتون یم او به کار سپک کوي سړی وایي چې په د باندې خو مې بېشماره ځل لعنت ولېږلی چې مړه دې خولې ته دې وګوره له یو طرف ته د مسلمانۍ دا وي بل طرف ته دې پښتون په دې ټکي دا خوله وشلېدله او بل طرف ته دې اخلاقو ته وګوره دې کردار ته دې وګوره دې خبرو ته دې وګوره دې حرکاتو سکناتو ته دې وګوره چې د هغې توقع د یو نومي انسان نه نشي کېدلی دا ته چې کوم کارونه کې لګې او بیا میچ او کرکټ میچ یو فضول لوبه فضول چې د دې د لاسه د ډېرو مسلمانانو اوقات بربادېږي منځونه تباه شو د دې د لاسه اخلاق تباه شو د دې د لاسه او ډېر خلک بدبخته په دقه میچونو باندې جواري کوي جواریان یو دونه پې لګوي او د دې شیطانی لوبې په سر باندې ته د مسلمان بېزتي کې قوم پرستی وطن پرستی دا کې لګي مونږ خو چېرته یو انګریز مونه کته د انګریزانو ملکونو کرکټ میچونه شته که نشته چې یو ملک یې وګټي او بل ملک پسې دی په سوشل میډیا راشي او کنځلې کوي او په یو بل ګزارونه کوي او د یو بل ښځې او لور او خور او مور یادوي لکه هغه انګریزان را پورې خاندي لګیا دی هغه هندوان را پورې خاندي د هندوستان د اسلام دشمنان را پورې خاندي دا مسلمانان دي وګورئ ورته تماشې وکړئ نن زما او ستا د کردار د لاسه په اسلام او د اسلام په پاک او سپینه لمن تور داغونه ولګېده ډېره د افسوس خبره ده لږه نه ده کله به زموږ تربیت کېږي کله به موږ اخلاق زده کوو کله به موږ انساني خویونه زده کوو کله به موږ کې هغه انساني او اخلاقي رویې راځي چې زموږ لګیا دی نن دا کردار دی نن زموږ دا حال دی سبحان الله زما محترم ورونو دا یاد ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بلال چې تک تورو هغه بلال چې د هغه خاندان نو هغه بلال چې هغه غلام و هغه له د الله نبي دومره لوی عزت ورکړی او دومره ورته ګرانو نبي صلی الله علیه وسلم ته چې صحابو به بلال ته سید ویلو دا زموږ سید دی دا زموږ سردار دی دا زموږ مشر دی د هغه د ډېر عزت او د هغه د ډېر احترام د وجه هغه زید بن حارثه چې د بل وطنو ډاکوانو تختولی و کیسه تاسو ته معلومه ده او په مکې په منډۍ کې خرڅ شو او بیا د نبي علیه السلام د مشرې بیبي غلام وګرځېدو زید بن حارثه په پیسو یې اخیستی و او چې نبي علیه السلام سره یې نکاح وکړه نبي علیه السلام له ورکړو زید او هغه زید چې نه قوم نه وطن هغه معلوم نو د بل ځای و په دې مکه کې داسې و لکه پردی سړی چې په کلي کې یوازې اوسېږي چې نه مور وه نه پلارو نه ترو نه ماماو نه خاندانو د دې ځای هغه زید له نبي علیه السلام دومره عزت ورکړو چې په یو سفر کې په یو غزوه کې په داسې قافله امیر کړو چې ابوبکر هم ترې لاندې او عمر هم ترې لاندې او غټ غټ صحابه د زید د جنډې د لاندې روان دي زید امیر دی زید بن حارثه او د ابوبکر او عمر په شان غټ غټ صحابه مامورین دي د الله نبي چې ول د عزت جنډه لاس کې ورکړه دا ستاسو امیر بس ټول صحابه بالکل چې زموږ امیر په جنگ موته کې قصه تاسو ته ما بار بار ویلې چې که زید شهید شو جعفر بس تاسو امیری جعفر شهید شو عبد الله بن رواحه به امیری چې هغه شهید شو په خپل امیر مقرر کړي په دې کې اولنی امیر زید دی دا دقه زید دی چې د سره مور پلار خاندان د ماما او د تر کورنۍ شته دی نه په مکه کې خو دومره لوی عزت نبی علیه السلام ورکړی زموږ په اسلام کې د قوم پرستۍ نه دا نشته دی چې زه د دې نسب یما زما فلانې قوم دی زه ډېر اوچت یما نه والله که ما ورته اوچت شو ما ورته به هله اوچتېږو چې مونږ کې تقوا راشي ما ورته به هله اوچتېږو چې مونږ کې دین راشي ما ورته به هله اوچتېږو چې مونږ کې هغه صفات راشي په کومو صفاتو باندې چې دا بنده رب العالمین ته نږدې کېږي د سورة حجرات آیت ما لوستی و او همدې سورة حجرات کې الله رب العالمین ټول انسانیت ته یو چغه والده یو اواز یې کړی یو خطاب یې کړی یا ایها الناس
د ټولې دنیا خلکو واورئ د رب العالمین یو اعلان واورئ انا خلقناکم من ذکر وانثى الله رب العالمین فرمایي یقینا ما تاسو پیدا کړی د یو نارینا او د یو زنانه نه نارینا آدم علیه السلام زنانه د هغه بیبي چې د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه الله په خپل قدرت پیدا کړله حوا علیه السلام موږ ټول د هغه دواړو بچي را روان یو د هغه وخت نه انسانانو سلسله را روانه ده الله فرمایي واورئ ستاسو پلار په آخره کې یو دی ستاسو مور په آخره کې یوه ده په یو بل فخرونه مه کوئ الله فرمایي وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا په تاسو کې مې چې دا خاندانونه او قبیلې جوړې کړي دا کورنی نظام دا د تعارف او پیژندګلۍ دپاره دا پښتون دی پښتون کې دا فلانې خیل دی فلانې خیل فلانې خیل په خیل به فخر نه کې دا صرف د تعارف دپاره چې ما ته یو بل وپېژنو هلکه ته د فلاني ځای زه د فلاني ځای یم زمونږ هلته رشته ده زمونږ دلته رشته ده ستا دلته رشته ده صرف چې یو بل سره مونږ تعارف وکړو نبی علیه السلام هم تعارف کو دا سنت دی نبی علیه السلام ته به یو څوک راغی ایمان به راوړو یا به ملاقات ته راغی نوم دې څه دی د کم قوم نه راغلی د کم کلي سره دې تعلق دی دا سنت طریقه ده نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام تعلیمات دي تعارف کوئ خو فخرونه او تکبر پې مه کوئ نو الله رب العالمین فرمایي دا قومونه دا خیلونه دا نسبونه دا مې په تاسو کې دې دپاره ګرځولي لتعارفو دې دپاره چې یو بل سره پې پیژندګلي وکړئ یو بل وپېژنئ د تعارف دپاره دي دا د دې دپاره نه دي چې لتفاخرو فخرونه وکئ یو بل باندې ځان لوی وګڼئ دا د دې دپاره نه دي اگر چې الله تعالی به دا یو کار کړی دی او تقسیم دی د الله د حکمت د لاندې چې بعضې قومونو کې الله ښه صفتونه اچولي دا د الله ورکړه ده خو په دې قوم باندې دا انسان نه اوچتېږي لکه قریش په ټوله دنیا کې اوچت نسب دی که نه ځکه زموږ نبي پکې پیدا دی خو په دې قریشو کې غټ غټ مشرکان تیر شوي په دې قریشو نسب کې لوی لوی د اسلام دشمنان تیر شوي دي په دې قریشو کې د نبي علیه السلام سکت رانه وبوله اوچت خلک دی ښه خویونه پکې وو خو ناکاره خلک هم پکې تیر شوي کله کله داسې نسبي چې دروند نسبي خو سپک خلک پکې وي کله کله داسې نسبي سپک نسبي یعنې د خلکو اخلاق یې خرابي خو ښه خلک هم پکې پیدا شي علما تقواداره نیکان او دغه رنګه ښایسته ښایسته بهترین خلک پکې الله پیدا کړي دا د الله تقسیم دی خو په دې خیل په دې قوم په دې نسب په دې خاندان به فخر نه کې ځان به په بل چا په دې باندې لوی نه ګڼئ ځکه الله رب العالمین فرمایي دې پسې جمله کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا په تاسو کې ډېر عزتمند د الله تعالی په نسبت باندې هغه دی چې په تاسو کې ډېر تقواداره ده بس چې په چا کې تقوا ډېره ده د الله ته ډېر نږدې دی د کمالي دی ده وګټله د میچ ګټل نه دي والله ګټل دا دي چې ما کې او پتا کې تقوا راشي آیا ما او تا د تقوا فکر کړی دی د میچ د ګټلو دپاره د یو بل ګریوانونه او د یو بل عزتونه شلو د دې تقوا د حاصلولو دپاره مونږ څه وکړه د تقوا د حاصلولو دپاره مونږ کله د مونځ د فرض مونځ اهتمام وکړو د تقوا د حاصلولو دپاره مونږ کله نفلونه وکړه د تقوا د حاصلولو دپاره مونږ د قرآن تلاوت څومره کوو د تقوا د حاصلولو دپاره د قرآن ترجمه مونږ څومره زده کړه د قرآن هغه باندې عمل مونږ څومره وکړو توحید هم څومره زده کړو د تقوا دپاره هېڅوک کوشش نه کوي چې دا میچ وګټمه په دې میچ کې کامیاب شم چې سبا د قیامت په ورځ ماته عملنامه په ښي لاس راکړی شي دا د کرکټ ټرافي دا څه اوچته خبره نه ده دا په عملنامه چې په ښي لاس میلاوه شي دا اوچت کمال دی دې دپاره چا فکر وکړو آیا زه او ته فکرمند یو دې دپاره دا میچ به څوک ګټي دې میدان کې به څوک اول نمبر راځي چې الله فرمایي ما ته ډېر نږدې او ما ته ډېر عزتمند په تاسو کې څوک دی چې په چا کې تقوا ډېره ده زما په احکامو عمل کوي ما چې کوم څیزونه حرام کړي هغې نه ځان ساتي زما نه یریږي د الله د هغه شعایرو تعظیم او احترام کوي د الله رب العالمین په دین باندې عمل کوونکی دی نو زما محترم ورونو موږ له دا پکار ده چې موږ تقوا اختیار کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع کې په سفر کې دی شیطان خو کار کوي د نبی علیه السلام زمانه کې شیطان خپله ډیوټي ګوره نه ده پرېښې پیغمبر زمانه ده اوس خو لا د فساد دور دی نبی علیه السلام موجود دی او په غزوه کې صحابه شریک دي څه منافقان هم پکې تلي منافقان هم کله کله قرآن نه معلومه د جهاد له په دې نیت تله چې څه غنیمت به میلاو شي د الله د رضا په نیت نه
ځکه چې په هر سب کې پاک او ګنده خلک نو د جهاد په صفونو کې په هغه وخت کې یو خو هغه صحابو چې مؤمنان او متقیان او قرآن صفت کړي خو قرآن بیا د همدغه خلکو بدی بیان کړي چې کوم پکې بسوکو په صحابو په صفونو کې بسوکو منافقان الله زه په ځای ګوره په تاسو کې داسې کسان موجود دي چې د هغوی نیت د الله رضا نه ده صرف دنیا زه په قرآن کې د مدني سورتونو کې دغه تذکره راځي کوم ملګرو چې قرآن ترجمه کړي ته پته ده دې غزوه کې د عبدالله بن ابی منافق هم تللی د منافقانو سردار د اسلام غټ دشمنو صرف دغه مفاداتو دپاره چې ځکه د مسلمانان خو زورور شوي دي که څه وګټي موږ ته هم پکې څه میلاو شي جب من بم ګرم شي د مفاد دپاره نو د ده ډله هم د سره وه په یو ځای کې د اوبو چینه وه یا د اوبو ګودرو خو د اوبو راخستو ځای او صحابه ورغه او هغه ځای نه اوبه راخستې په دې کې د دوو ملګرو په مابین کې اختلاف جوړ شو کله کله ملګرو منځ کې خپګان راشي خبر یو مهاجر دی بل انصاری دی یو د مکی مهاجر دی د نبی علیه السلام ملګری چې هجرت پیغمبر سره کړی مدینې ته راغلی او بل د مدینې صحابي دی د اوبو په نمبر روان شو هلکه ته رانه مخکې شو داسې شو زما نمبر دی په دې کې دواړو خبرې ګرمې چې خبرې ګرمې کړلې نو عبدالله ابن ابی خو به داسې موقع غنیمت ګڼلو چې اوس دواړه وجنګو لکه بعضې کافر ملکونه دې وخت کې هم داسې موقع غنیمت ګڼي که نه چې مسلمانانو کې معمولي داسې خبره راوچته شي هغې هم پکې منځ کې څه شروع کړي داسې پروګرامونه سټارټ کړي چې اوس به دا دواړه کله ښه ګرمېږي چې یو بل وینې توی کړي د یو بل عزتونه واخلي عبدالله ابن ابی ته موقع میلاوه شو عبدالله ابن ابی وایي مړه پرېږده وایي چې برابر هم کړي دا دغې را ګرمول د مدینې انصار صحابه پرېږده چې را ګرم چې برابر هم کړي دا تاسو د هغه مکې نه راغه او په خپلو کورونو کې هم ځای ورکړو په خپل ملک کې ورله ځای ورکړو او مثال نعوذ بالله من ذلک کفر الفاظ دي خو دې دپاره چې نقل کفر نه باشد د کفر نقل کول کفر نه وي د دې مثال صحابه یادول ابوبکر عمر عثمان او نبی علیه السلام هم پکې دي کنه مهاجرین وي د دې مثال د سیده لکه سړی چې سپی وساتي او غټي کی او موړي کی او بیا بیرته راولګي او خپل مالک باندې خوله ولګي پرېږده چې برابر هم کوي داسې کار یې درسره نو بس خره ګرم شو تورې راویستلی شو دواړو طرف مهاجرین هم تورې راویست انصار هم تورې راویستې دې کې نبي صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راورسېده فورا نبي کریم صلی الله علیه وسلم حاضر شو دواړه سخت ورټل بیزت یې کړل دواړه طرف ته ملګري چې ښه لکه تاسو نه اوسه پورې هغه د جاهلیت خوی نه دی وتی اکم بوتان چې ما مات کړي تاسو بیرته ودروئ د قومیت بوتان د ژبې د رنګ د نسل د ځمکې د هغه مختلفو هغه د انسانانو د تقسیمولو چې کوم بوتان دي تاسو اوس هم دا اوچته وئ اوس یې ودروئ تاسو ته خو ما دا تعلیم درکړی و چې مسلمان چې کلمه ګو دی د بل کلمه ګو مسلمان ورور دی نو بیا صحابه معافي وغوښته معذرت یې وکړو خپلې تورې بندې کړی نبی صلی الله علیه وسلم ورټل دا تاسو څه کوئ دا د جاهلیت خبرې هم شروع کړلې دا خو د جاهلیت نارې دي د قوم پرستۍ نارې او دې وجه نه زما محترم ورونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی عرب په عجم او عجمی په عربي دا نه دی غوره په ژبې په بنیاد د قوم او د نسل په بنیاد غوروالی نشته سپین په تور په سپین دا نه دی غوره بلکې غوروالی فضیلت دا په تقوا باندې دی دا د الله رب العالمین نه په یره باندې دی په یره باندې او دا کوم آیت چې ما لوستی و دې کې الله رب العالمین فرمایي سورة الحجرات کې 11 آیت دی الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم یو قوم دی په بل قوم پر خنداګانې او مسخرې نه کوي د مسخرو کلیپونه مه جوړوه سوشل میډیا مه ګرموه قوم نه مراد دلته نارینه دي ځکه ورپسې جمله کې زنانه بیل یادوي نارینه دي د بل قوم په نارینهو پورې خنداګانې او مسخرې او سپک الفاظ دا دې نه وایي دا الله مونږ ته وایي مؤمنانو که ایمان درکوي په دې به عمل کوي چې ایمان درکې نه وي نو بس بیا چې دې څه خوښه یې کوه خو که مؤمن یې الله وایي ایمان والا تاسو ته ویم دا چې کوم ایمان والا نه دي دوی خپل کار کوي خو ای ایمان والا تاسو ته ویم چې د ایمان والا او نارینه دي بل مؤمن پورې مسخرې او ټوکې نه کوي او بیا الله فرمایي عسى ان يكونوا خيرا منهم کېدای شي چې هغه چا پورې مسخرې کوي به د دوی نه وګورئ زه په چا پورې خندا کوم زه په چا پورې ډرامې کوم زه په چا پورې چې کوم دی مسخرې مې راخستې دي کېدای شي به زما نه ډېر وګورئ د هغه اعمال د هغه پټ عملونه د هغه پټې نیکۍ به زما نه زیات دي او به زما نه زیات الله ته نږدې وي نو لهذا
دا مسخري په شریعت کې حرام دا ناروا دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په بیبیانو کې یو ځلې هغه اوچاته بیبي ډېره ورته ګرانه او د تقوا غر عائشه رضی الله عنها د خولې نه الفاظ راووته الله اکبر. یو ځلې نبی علیه السلام هغې ته څه وایي د نبی علیه السلام په بیبیانو کې یو بیبي صفیه ده. واقع به مو اورېدلي چې خیبر په جنګ کې نیولې وه د یهودي سردار حیی بن اخطب لور وه. نبی علیه السلام ورسره احسان وکړو ازاد یې کړه او بیبي ته جوړه کړه. د مسلمانانو مور ته جوړه شوه ام المؤمنین ورته وایي د مؤمنانو مور یا د یهودي د کافر او د اسلام د غټ دشمن لور وه او یا د خوږ نبي او د انبیاو د سردار ښځه وګرځېدله او ټول امت مور وګرځېده. دا نصیب دی نو د داسې کورنۍ نه الله راویسته او د ایمان یې راوړ او د نبي علیه السلام بیبي وګرځېده. دا د قد نه ښکته وه قد نه لږ وړه وه اخلاق یې ډېر ناشنا ښایست هم الله ورکړی و اخلاق یې ډېر نرم خوی والا وه ډېر ښایسته خوی الله ورکړی. نو که یو خبر کور کې راغه نو عایشه رضی الله تعالی عنها د دې قد په باره کې خبره وکړه چې دغه چې هغه داسې قد یې دی او هغه دومره د قد نه وړوکي ده او دا ای د الله نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل عایشې والله دا تا چې کوم کلمات وویلې که دا په سمندر کې واچولی شي ټول سمندر به تریخ شي اوبه به یې ترخی شي دومره خطرناک ټکې دی ویل. آینده دپاره دې خبرې نه ځان ساته. دغه رنګه نبي علیه السلام وایي پیښې نه خوښولې لکه دا باید سړی وایي که نه زه د پلاني پیښې کوم او کله په دې سوشل میډیا پیښې کوي لګي د ګوټ سړی د هغه په شان مزل شروع کړي کله لړندو پیښې کوي کله چې کوم دی د کوڼ پیښې کوي کله چې کوم دی د لیونو پیښې کوي کله چې کوم دی د یو بل انسان د هغه پیښې کوي. نبی علیه السلام دا کار هم ناروا ګڼو دا حرام ده. د هغه الله یو معذوره پیدا کړی کمزوري پکې ده دا کمزوري الله پتا کې پیدا کولی شي ستا بچي الله تعالی داسې درکولی شي ستا په کور کې به الله داسې کسان پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ منې کولو موږ د هغه نبي امت یو چې موږ ته دومره اوچت اخلاق راښودلي چې پیښې مه کوئ د یو بل چې که هغه انسان تا نه خبر شي چې د چا پیښې دې وکړه به خفه شي په دې باندې د هغه دلازاري به وشي هغه ته هغه نوم مه وایه هغه ته هغه الفاظ مه وایه چې هغه پرې خفه کېږي. او بیا الله رب العالمین فرمایي ولا نساء من نساء زنانه دې په زنانو پورې مسخرې نه کوي عسى ان يكن خيرا منهن کیدای شي هغه زنانه چې دا ښځه ورپورې خبرې کوي هغه به د دې نه غوره زنانه به تا نه بهتره ای مسلمانې خورې لهذا مه کوه غیبت د بلې زنانه سپکه مه وایه چې فلانۍ داسې ده او فلانۍ داسې ده داسې وایه زما نه ښه ده او الله دې ما نیکه کړي بس داسې وایه. او دغه رنګه الله سبحانه وتعالی ورپسې فرمایي ولا تلمزوا انفسکم یو بل پورې دا ډرامې لمز پښتو کې ته پچموزې وایي دا مه کوئ دا سپکې ډرامې یو بل پورې مه کوئ سپک نومونه یو بل پورې مه تړئ. او بیا فرمایي ولا تنابزوا بالالقاب یو بل له بد لقبونه غلط نومونه مه ورکوئ. زموږ پښتانه څومره غلط نومونه ورکوي فلانی بچیا د فلانی بچیا د فلانی غلامه د فلانی غلامه او داسې دا سپک نومونه دا القاب ورکول غلط لقب غلط نوم چاته ویل دا په اسلام کې حرامه ده. یو چا سره د خبره کې اختلاف ده په اخلاق او په دلیل خبرې کوه سپک نوم مه یادوه. بعضې مولیان دي په دې سوشل میډیا هغوی هم دا سپک الفاظ وایي د علماو په باره کې کله سپک الفاظ وایي ته که دومره تکړه او په تا کې علم د علم په زور خبرې وکړه سپک الفاظ مه وایه فلانې داسې دی او فلانې داسې دی. او کله چې کوم دی نور غلط الفاظ وي دا بعضې بد اخلاقه د اهل حدیث باره کې دا لوپټې وایي په سر کړي رومال ته لوپټه وایي دا لوپټه نه ده الحمدلله دا موږ د صحابو نه ثابتو چې عثمان رضی الله عنه نبي علیه السلام ویلي یو وخت به را روان دا انسان به ډېر مظلومي دا جنتي دی صحابو یې موږ ته مخ نه ښکارېدو او دا رومال یې په سر کړی په داسې طریقه رومال په سرول د لباس کې منع خو نشته دی که څوک یې داسې په سرئ ګرمي ده که څوک یې داسې په سرئ دا د دې دلیل دی چې دا سړی جاهل ده دا د خبرې چې کوي ځکه په لباس کې د الله نبي موږ ته اجازت راکړی کل ما شئت والبس ما شئت څه دې خوښوي خوره څه دې خوښوي اغونده لباس هم جایز خوراک هم جایز مګر چې حرامو او د کافر مشابهتو بیې ته ځان ساته حرام خوراک مه کوه نور چې څه خوښوي چې تا له الله وس درکړی روزانه د ګډانو تیکې خوره تا ته خو الله دا نه وایي چې ولې دې وخوړلي روزانه ځان له چې کوم دی د شاتو شربت یې جوړوه اوس کوي تا ته خو الله دا نه وایي چې ولې دې زما نعمت وخوړو شکر کوه او لمونځ کوه او عبادت کوه
تا ته خو الله دا نه وایي چې تا ولې ښایسته قیمتي جوړه اچولې، ولې دې مزېدار رومال اخیستی ځاله، ولې دې دا قیمتي سپلۍ اچولي؟ نه، دا جایز دي. دی په څوک خنداګانې کوي، دا جاهل دی، دا په دین نه پوهېږي، دا بېدینه دی، د علم نسبت خو لا لرې خبره ده ته عالم ویلی شي. دا سپک الفاظ په شریعت کې ناروا دي. دا خلق په قرآن نه پوهېږي. قرآن کې الله فرمایي ولا تنابزوا بالالقاب. دا غلط نومونه مه وایه. که چا سره د اختلاف نو چې تکړه د علم په بنیاد خبرې کوه، د دلیل په بنیاد خبره وکړه. نو چا سره چې علم او دلیل ختم شي او تی بوته یو څه زده کړي نو هغه یو څه او تی بوته خو څه وخت پورې هغه به ختم شي، دروغ ورسره یا ختم شي، نو بیا په کنځرو شروع وکړي، بیا په ذاتیاتو حملې شروع کړي. دا حرامه ده زما محترم ورونو، دا ناروا کار دی. دې نه ځان ساتل پکار دي. که عالم دې هم ځان دې ته وساتي او که امید هم ځان دې ته وساتي. دغه رنګه مسلمان ته داسې نوم ویل ورپسې الله فرمایي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. بد نوم د فسق والا دی پس د ایمان. سمان یو سړی کلمې ویلې، زما مسلمان رور دی، زه چې ورته ګورم اول صف کې راځي ما سره مونځ کوي، په شرک مې نه دی لیدلی، په بدعت مې نه دی لیدلی، نوره کمزوري خو په هر چا کې شته، ما کې هم ګناه شته، تا کې هم ګناه شته. او ته ورته څه دا یهودي دی، دا د یهودیانو ایجنټ دی، دا فلانی دی. نه نه، دا کار به نه کوي، دا فتوی به نه لګي. تا دې لیدلی چې دا یهودي دی؟ تا دې لیدلی دی چې د یهودو سره ناست دی او د هغوی سره لګیا دی دغه کوي؟ په یهودیانو سره دې لیدلی دی؟ دا د سیاستدانانو کې به دا مرض، دا ټاپې لګي. نه دې وجه نه زه ټولو ته نصیحت کوم، که علما دي که سیاسي پارټۍ دي، خپل اختلاف کوئ، په دلیل یې وکئ، په اخلاقو یې وکئ، په بد اخلاقۍ مه کوئ، ټاپې مه لګوئ، کنځلې مه کوئ، بد اخلاقي مه کوئ. او که دا کرکټ میچونه دي نو د الله بندګانو چې زما په شان دی حوصله نشته، کمزورې خو مې ګوره که نه، څه ضرورت دی؟ بند دی که خبره ختم. ابل بیګا زه چېرته تللی وم میټینګ و زموږ هغه حیات آباد کې ملګرو سره په دې لاره کې لا شاهجان به یې راته ویل، زه خبر هم نه وم، وایي چې د ده خوا کې مې میوشتی کړی وه، وایي نن د افغانستان او پاکستان میچ دی. زه نه وم خبر، ځکه دې شیانو کې زموږ دلچسپي نشته دی. هغه سکول وخت کې م کرکټ کړي دي، ختم کې م چې پرېښی بیا هم بس پرېښی دی. خو لوبه د یو فټنس دپاره بعضې خلک کوي. اخوانه چې راتلم د شپې ناوخته ټایم و دې رشید وړی بازار کې دي جوسونو دوکانونو د مخې ته لوی غوبل ولاړ. زوی مې راته ویل لکه چې اخري ټایم دی د کرکټ. کور ته چې ورسېدم ډزا شروع شوه، ډزه 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 اسماني په ډزو ایسته. دې وجې نه زما محترم ورونو، پرون رپورټ تاسو کتلی، پرون کابل پرون په سوشل میډیا راغلی چې په ډزو کې خلک لګېدلي مړه شوي. د دې آخر حساب به څوک ورکوي؟ د الله رب العالمین په دربار کې. موږ او تاسو نه که چېرته مصیبت راورسي صبر چل نه راځي، او که خوشحالي راورسي د شکر چل نه راځي. موږ دواړو میدانونو کې نالیق یو. او نبی علیہ السلام مؤمنانو ته ټریننګ دا ورکړی چې خوشحالي در باندې راغی شکر وکړه چې الله دې نه خوشحاله شي، او چې په کم غم راغو څه خفګان راغو دا دې صبر وکړي چې دنه الله رضا او خوشحاله شي. نو چې په چا غم راغو دله د صبر چل نه ورځي، او چې په چا خوشحالي راغله دله د شکر چل نه ورځي. خفه نه شئ، موږ له هغه اسلامي خویونه، هغه اسلامي اخلاق دا لا موږ نه دي زده کړي. نو الله فرمایي بئس الاسم الفسوق. بد نوم د فسق نوم دی، د کفر او د فسق فتوی دي چې ته په یو مسلمان باندې لګې. دا کار به نه کې، د ځان نه به داسې مفتي نه جوړې چې په خلکو د کفر فتوی لګې، په خلکو د فسق فتوی لګې، خلک د اسلام نه بار کې لګې. دا اسلام زما او ستا سکول نه دی چې څوک به تېره پکې داخلو او څوک به رجسټر نه خارجو بار به تې وباسو. نه، دا د الله دین دی. دې کې چې خبره کې ډېره په احتیاط به کې. الله قرآن کې فرمایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ته چې د یو خولې نه کوم لفظ راوباسي، ملائک ریډي ناست دی، ستا دا یو لفظ لګی دی نوټ کېږي. سبا به په دې یو لفظ، په دې یو خبره د الله په دربار کې حساب ورکړي. تا چې کوم الفاظ ویلې، فلانې یهودي دی، فلانې دا دی، فلانې د انګریزانو ایجنټ دی، فلانې داسې دی، دا خبرې کول خو ډېر اسان دي. خو زما محترم ورونو، د رب العالمین په دربار کې د دې جواب ورکول ډېره ګرانه خبره. زموږ اسلام موږ ته اوچت اخلاق راښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن للمؤمن کالبنیان. یو مؤمن د بل مؤمن دپاره د آبادۍ په شان دی. یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعه. نبی علیه السلام فرمایي دا آبادي یو بل یې کلک کړی دی آبادۍ، او بیا نبی علیه السلام دا ګوتې مبارکې داسې یو بل کې ورکړې، وایي دا مسلمان به یو بل داسې کلک کوي. څنګه دی آبادي یو بل کلک کړی؟ دی مسجد دی چار دیوارۍ ته وګورئ.
دې دیوال هغه دیوال په هغه ګوټ کې کلک کړی که نه دی کلک کړی معمار چې کله دیوال جوړوي دا خښته هغه خوله بار وباسي د یو خښتې که نه یو دننه یو بار یو دننه یو بار دا څه دپاره چې د دې بل دیوال هغه خښته ورته را دننه کي هله به دا دیوال هم کلک شي او هغه به هم کلک شي او که دا دیوال جدا ودرئ او هغه لږ اخوا جدا ودرئ او دا بل لږ اخوا جدا ودرئ څلور واړه بیل بیل ودرېږي دا هوا ته ټینګې دي کېدای شي کال پورې دا باقي پاتې نه شي او سیلی راشي او څلور واړه دیوالونه به وغورځي خو دا چې ابادي ولاړئ دې ابادۍ یو بل نیولي په دې ګوټونو کې یو بل یې کلک کړي دي دا سریه چې اچې دا بلډینګ وایر چې ورکې یو بل کلکې یو بل سره نبي علیه السلام فرمایي دا مؤمن د بل مؤمن کلک کي دا مؤمن د بل مؤمن نه کمزوری کوي دا یو مؤمن د بل مؤمن نه بې عزته کوي دا یو مؤمن د بل مؤمن نه سپکوي یو بل له دغه ورکوي حوصله ورکوي یو بل له ډاډ ورکوي او د یو بل چې کوم دی عزت وکوي د یو بل درناوی وکوي یو بل مه سپکوئ دا اسلامي اخلاق دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وایي که یو سړی په هغه زمانه کې به دا طریقه وه د صحابه کرامو رضی الله عنهم سره ډېره لویه دښمني روانه وه د نبي علیه السلام سره د یهودو وه د نصواراو وه د مکې د مشرکانو اینی ټایم به د حملې خطره وه ایمرجنسي حالات نو ایمرجنسي حالاتو کې به ته هر وخت سیکیورټي ساتې نو صحابو سره به غشي د غشو کڅوړی به غاړې ته اچولې وه جومات ته به هم راتله ځکه ایمرجنسي حالات د خوف خطرې چې یو د مسې نه دښمن راشي څه حالات ایمرجنسي جوړ شي نو توره به ورسره وه نیزه به ورسره وه جومات ته به راتله د الله نبي به فرمایل خیال کوئ تاسو کې چې کومو کسانو سره دا د غشو کڅوړی ده د غشي دا سر تیره دی د کڅوړی باندې به لاس ږدئ چې د بل مسلمان ترخ یا کم اندام درنه ونه لګي دا زموږ د نبي اخلاق دي دا زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم په ایمرجنسي حالاتو کې اخلاق دي چې سخت ایمرجنسي حالات دي او ایمرجنسي حالاتو کې اسلحه راوچته کړی شوې ده د الله نبي فرمایي دا ستا په کڅوړۍ کې چې کوم غشی پروت دی خیال کوه ګوره په دې درنه چېرته بل مسلمان چې د هغه کپړه هم درنه پرې ونه شلېږي چې د هغه کپړې ته هم اړم نه شي دغه رنګ الله نبي فرمایي یو مسلمان باندې دا حرامه ده چې بل مسلمان ته په اسلحې اشاره وکړي ډس خو ډېر حرام دی او که توره ګزار خو ډېر حرام دی په ټوک او په ګپ کې دا توره ورته راړول او ورته اشاره کو چې وژنم دی او ټوپک پې راړه چې وژنم دی دا حرامه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سپک الفاظ دي چې یو مسلمان یې بل ته وایي دا دمکیانې ورکوي بې ځایه دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد مثال د مؤمنانو په خپل منځ کې یو بل سره په مینه محبت کې په رحم کولو کې په ترس کولو کې څنګه دی داسې دی د الله نبی فرمایي لکه د یو وجود په شان اذا اشتکا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى کله چې د وجود په یو اندام باندې درد راشي دا ټول اندام باندې بې خوبي او تبه راشي درد او بې آرامي راشي په بدن باندې الله مکه ستا چې په یو غاښ دردي دا ټول بدن سره غم راضي کوي کني دا خپل ډاکټر لرواني او دا رنګ د امټ چې دی ډاکټر ته انجکشن لګاونو دا امټ ورته انکار کوي چې نه جی درد خدا ځای کوي انجکشن دلته لګي مټ وي بالکل جزا حاضر ما چې دا غاښ حقيقي دلته انجکشن ولګاو چې دا زما د ضرور غاښ حقيقي دلته انجکشن ولګاو دا رنګ زما محترم ورونو دا بدن چې څنګه د اندامونه په یو بل خپکیږي او دا یو اندام درد دی ټول بدن ته د سر د اختنه تر خپې نوکه پورې محسوس کیږي دغه شان د مسلمان دا خوشحالي او خفګان دا به ټول یو شان دی به دا نه کوي چې د بل مسلمان په غم خوشحالی نه کوه او دا بل مسلمان د بل خوشحالي نشي زغملی نه بلکې په دې امور کې به د یو بل سره همدرد وي مسلمانان د هغې مثال به د یو وجود په شان دی زما محترم د مسلمانانو خوشحالي به خپله خوشحالي ګڼئ او د هغې خفګان به خپل خفګان ګڼئ زما محترم او کله کله د دوه مسلمانانو منځ کې خفګان راځي په هغې کې به بیا د ځان نه څه جوړی ثالث د ځان نه به صلح والا جوړی خیرخوا به د ځان نه جوړی دا اخلاق مونږ ته قرآن راښودلي الله رب العالمین فرمایي کله چې په تاسو کې دوه ډلې دي د مؤمنانو او په یو خبره باندې اختلاف او جګړه راغله صلح یې وکړئ الله رب العالمین مونږ ته فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم مؤمنان ټول د یو بل ورونه دي که د ورونو منځ کې خفګان راغل اصلاح یې وکړئ صلح وکړئ د دوی په منځ کې د خیرخواهۍ خبرې پکې کوئ د شیطانت خبرې پکې مه کوه چې ته نورم ګرمې د یو بل خلاف او ما خپله داسې خلک لیدلي دي او دې نه توبه وباسئ که په تاسو کې داسې څوک وي موږ ټول کمزور یو د دوو خاندانونو لانجه
یا به دوه پارټنرانی په کاروبار کې د هغې به سلانجئ نو دا یو پارټنر دا یو خاندان والا چېرته ده ته په میسنجر باندې یا په وټسپ یو میسج راولي چېرې د سره زما دا لانجه ده د ما سره دا چل کړی او دا چل کړی او دا چل کړی دا خو د راز خبرې دي څو پورې تا له دې اجازت نه یې درکړی دا میسج چې ته بار وباسې ته خیانت کې ته خاین یې د الله په نس خیانت یوازې دا نه دی چې څوک تا له پیسې درکړي بس دا امانت دی او که دا دې ضایع کړې خیانت څنګه چې دغه پیسې خیانت کې څنګه چې تا له یو غوټه څوک درکړي یا یو څیز درکړي چې دا واخله امانت څنګه چې دا خیانت دی دا ضایع کول دا خبره بل چا ته رسول هم خیانت ډېر خلک داسې هغه میسج څه کوي کله یو وټسپ ګروپ ته ولېږي واه ټوله دنیا پې خبره کوي نو هغې سره هغه مسله ختمېږي که نور هم دښمني ډېره شي اور یې ولګو نور هم دښمني ډېره دا لوی ظلم دی دا د شیطانت کردار دی دا د منافقانو کردار دی والله کله کله هغه مخالف ته ولېږي وګوره که نو ستا باره کې خو یې داسې وي حالانکې موږ ته نبي علیه السلام څه وایي دروغ خو حرام دي که نه په دې کې خو دې چا اختلاف نشته دروغ څه دي دروغ حرام دي الله دا الله نبی فرمایي قرآن کې الله د منافقانو په صفت کې فرمایي دا دروغجن دي او نبی علیه السلام فرمایي په حدیث کې چې دروغ ویل د منافق علامه ده خو وګوره ناشنا خبره نبی علیه السلام فرمایي چې دوه مسلمانان یو بل سره په خفګان کې او دې په دې نیت دې دروغ وویل چې دوی روغ شي نو دې ځای کې تا ته اجازت حرام څیز یې دلته جایز کړی څه معنا دې راولګي په هغه بل پسې کنځل وکړي چې دا عبدالله دا احمد دا محمود دا زید دا عمر دا بکر دا داسې حکم دا داسې سړی دی او خراب دی او دا او د دې په ځای تا هغه ته څه یاره هغه خو ډېرې ښې خبرې وکړې ستا باره کې نو ګوره هغه کنځل کړي خو ته دروغ دلته وایې دې دپاره چې روغ شي مړه یاره هغه خو روغې خبرې وکړې د الله بنده ته ډېر جذبات وکړې لږ په قلاره شه الله بنده ته څه کې ګزاره کوه لږه د هغه خبرې دومره روغې نو دې سره به د زړه لږ برابر شي او چې ته ورته چې مړه هغه خو تا پسې داسې وي نو دا جرګه به کامیابه شي دا په ډېرو خلکو کې دا مرض دی دا مرض موږ په خلکو کې لیدلی دی چې دوه کسان د یو بل خلاف دي خاندانونه یې ملګري دی به د یو ګروپ سره ناست دي بل مخالف ته به ورله ټلیفون وکړي او دلته په سپیکر کولاو کړي وایه که نه یار ستا د ده سره څه لانجه ده دا څه خبره ده او ده ته وایي شه به تکړه شه غوږ ورته کېده اوس نو هغه خو وایي که دا مې مرور دی ملګری مې دی دا به زما خیرخواهي په ما به پرده راچوي غریب لګیا څه خبره وکړي خپله ګیله میله ووایي او دا بل یې واوري د هغه باره کې خامخا خبره کېږي که نه خلاف نو نور یې په دښمنۍ او په غم باندې ورواړئ والله العظیم دا حرام کار دی دا شیطانت دی او دا فساد فی الارض دی په ځمکه کې فسادونه خورول مسلمانان په زیره دی چې موږ روغ کو او موږ یې لګیو جنګو مسلمانان مؤمنان الله موږ ته په قرآن کې فرمایي دا روغ کوي فاصلحوا بین اخویکم د صلح کردار ادا کا د روغې کردار ادا کا د جدایۍ د فساد د افراتفری د انتشار کردار ما ادا کوه چې ته لګې انتشار جوړې او فساد دې جوړ کړی دی دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د الله نبی او ناشنا بهترین حدیث مونږ ته ویلی دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي د الله نبی فرمایي المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی لا یظلمه ظلم به پې نه کوي او ولا یسلمه او دشمن ته به نه حواله کوي چې ته دا مسلمان راوالی او دشمن ته حواله کړي چې واخله څه چې ورسره کوي هغه ورسره وکړه دا حرام کار دی او بیا د الله نبی فرمایي من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته څوک چې د خپل مسلمان رور په حاجت او ضرورت کې منډه وي الله به د حاجتونه پوره کوي ته به د مسلمان دپاره منډه ووې کار به دنه قضا شي دکان به پرېږدي مصروفیات به پرېږدي کیدای شي شیطان تا ته زړه کې وسوسه واچوي چې مړه ته داسې ښه سړی راغلی کاروبار دې هم پرېښود او نن به څومره ګاهک راغلی تاوان دې وکړلو کور کې هم کیدای شي تا ته څوک خبرې وکړي چې مړه ته په پردي غم باندې مړې هر چا سره منډې وې ملګری در سره کیدای شي دا خبره وکړي یاد ساته د الله نبي فرمایي الله به ستا حاجتونه پوره کوي ستا ضرورتونه به الله پوره کړي الله رب العالمین به ستا داسې ناشنا مدد وکړي چې ته به حیران پاتې شې هغې ته والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه الله تر هغه پورې د خپل مؤمن بنده مدد کوي څو پورې چې دی د بل مدد کوي د یو مؤمن یاد ساته دې سره د الله رب العالمین مددونه راځي دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة چا چې د یو مسلمان رورنا د دنیا د غمونو نه یو غم اوچت کړو الله به د قیامت د لویو غمونو نه د ده نه غم اوچت کړي
د دنیا غم حادثه مصیبت په یو مسلمان راغو ته ورسره منډه ووایې چې دا غم یې کم شي، څه مدد یې وکړي، تعاون یې وکړي. لکه دې وخت کې دا سیلابونه راغلي، ستا وس کېږي څه تعاون چا سره وکړي، کوټې پرېوتې ده، بېروزګاره دی، یا یو سړی دی بیماري په هسپتال کې پروت دی، د علاج خرچه نشته، د دوی پیسې نشته، او ته ورسره منډه ووایې. دغه رنګه یو بل مؤمن دی تاوان یې کړی دی، او دغه رنګه ډېر لوی مصیبت کې ګیر دی، یو بله مسله ده. الله رب العالمین فرمایي ته چې د ده نه دا غم لرې کې، د ده دپاره منډه وې، د قیامت په ورځ به الله رب العالمین ستا نه د قیامت غمونه اوچت کړي، سخته ورځ باندې. ځکه جزا من جنس العمل ده، څنګه چې د عملو دقه شان ته وبدلی. تا د مؤمن غم کم کړی، الله قیامت کې ستا غمونه کموي. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. او چا چې په مسلمان پرده واچوله، مسلمانان مونږ ټول کمزوري یو، د یو چا عیب تا ته ښکاره شو، هغې پسې ډول نه راخلي چې ډول راوالې او ډنډوره کې او ښې بېعزته کې. چې کله دې په یو مؤمن پرده واچوله، الله رب العالمین به د قیامت په ورځ په تا پرده راواچوي. ستا هغه عیبونه چې الله ته معلوم دي خو بل څوک ته نه دي خبر، الله به هېڅوک خبر نه کړي، ځکه چې په دنیا کې ستا کردار دا چې تا په پردو خلکو پردې اچول. الله رب العالمین په قیامت په ورځ په تا به پرده راواچوي. دا زما محترم ورونو زموږ د اسلام هغه خویونه دي. موږ له نه ده پکار چې بې ځایه موږ بدګمانۍ نه وکړو په چا باندې. او دې وجې نه امام ابن تیمیه رحمه الله یو عجیب جمله ویلې ده، فرمایلي ومن احب ان یلحق بدرجة الابرار ويتشبه بالاخيار فینوي في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق. هغه څوک چې دا اراده ده او دا خبره خوښوي چې زه د نیکانو درجې ته ورسم، هغې مرتبې ته الله ما ورسوي، او دغه رنګه د نیکانو خلکو مشابهت اختیار کم، وی دې هره ورځ چې نور راخیږي دا نیت دی وکړي، دا نیت په دې زړه کې دا جذبه دی ولري چې یاره خلکو ته به زه فایده څنګه رسوم، چې زه فایدې والا انسان شم. یو روایت کې هم راځي چې کوم ځای ته ځې د ځان نه د خیر کنجي جوړه کړه او د شر دپاره تاله وګرځه. لکه یو ځای ته ته لاړې چې ستا د وجې نه د خیر دروازه کولاو شي، د خیر دپاره کنجي وګرځه. او یو ځای کې شر خبره د شر دپاره تاله وګرځه، شر ختم کا. ډېر خلک داسې دي چې د شر کنجي وګرځي. یو ځای کې به سم دم ماحول چې دی لاړ شي شر به جوړ کړي، او یو ځای کې به خیر وي هلته به خیر بند کړي او د خیر تاله وګرځي. بدبخته دا انسان، دا انسان د الله ډېر بدي شي. نو دې وجې نه پکار دا ده چې موږ بل سره بل مؤمن ته د خیر رسولو نیت روزانه وکړو. د الله نبي فرمایي اوس به یو صحابي راشي، اوس به یو مؤمن ملګری ستاسو راشي، صحابو ته وایي دا سړی که غواړئ چې په دنیا کې جنتي وینئ وګورئ ورته. صحابو یې موږ انتظار کوو چې ګورو صاحب راننوته یو صحابي. دا صحابه دا یو صحابي وي، زه حیران شوم چې دا د الله نبي دله څنګه د جنت زیری ورکړه. دا خو موږ سره یو شان په صف کې ولاړ یو، مونځ کوي مونږ هم کوو، که دی روژه نیسي خو مونږ هم نیسو، که دی صدقې کې خو زه خو هم کوم مونږ هم کوو. د الله نبي د ده نوم څنګه واخیست؟ بله ورځ بیا د الله نبي ویل، بله ورځ بیا، او دی راښکاره کېږي وایي زه ورسره لاړم د شپې کور ته، هسې مې ورسره ځان میلمه کو په بهانه باندې چې یاره زما داسې لږ تا سره کار دی او شپې له در سره ځم. کار مار مې نه و، خو کتل مې چې د ده شپې کې نه شي پټ څه عبادات وایي، په هغې به د الله نبي ته د جنت زیری ورکوي. او چې لاړم نو د شپې عبادت هم دومره ډېر نه و لکه د نورو صحابو نه، ځکه ټول صحابه تهجد ګزار وو. دغه هغه معمولي وان چې کوم څه حصه وه د شپې تهجد یې وکړ. اخر کې ده تپوس کو د الله بنده ستا په باره کې نبي علیه السلام نه موږ بار بار واورېده چې دا سړی جنتي دی، ته څه عمل کې؟ ما خو خاص عمل په تا کې ونه کړه، دا خو ټول عادت دي مؤمنان، دا ته چې کوم کارونه کوې دا خو موږ ټول کوو. هغه ویل یاره چې د الله نبي دا خبره کړې ده، زه خو ځان کې خپل هم څه کمال نه وینم، ځکه صحابو په دې عملونو فخر نه کوو. زموږ په شان ته برید بیا نه تاول چې مړه زه داسې ښه سړی یم او دا وه. ویل یاره یو کار ما کې دی چې روزانه زه راپاسم، زما زړه کې دا اراده وي چې د مسلمان په باره کې زما زړه کې خیرې رانه شي. الله اکبر. دا دننه د اړه نه دی، والله داسې صفا کول غواړي. دا لږ غوندې ورکوټې دا د نشو نه ډک منګوټې نه دی، دا چې دې کې د تکبر هم پروت دی او مستي هم پرته ده او د بل بېعزتي هم پکې پرته ده او دا قسمه قسم ګندونه دي. دغه لږ ځای پاکول غواړي بس. وایي زما زړه کې روزانه دغه یو خبره وي جذبه چې زه به د مسلمان په باره کې زړه کې خیرې نه ساتم، د مسلمان دپاره به بد نه غواړم. دغه مې نیت وي بس روزانه چې راپاسم هم دغه مې نیت وي، شپې سمله هم دقه وي. وایي ښه بس دغه کمال دی په تا کې، ستا د باطن ډېر صفا دی.
دا زړه ډېر مزیدار دی. په دې وجه د الله نبی ته جنتی ویل. دا جنتیانو خوونه دي، د جنتیانو زړونه پاکي. زما محترم ورونو، د زړه کې د کینې بغضونه ګندونه دا ساتل نه دي پکار. زما محترم ورونو، دغه رنګه اخري یو بل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: اے مؤمنانو لا تحاسدوا، یو بل سره حسدونه مکوئ، ولا تناجشوا، یو بل باندې ریټونه مو چتوئ. لکه بای سړی تناجش څه ته وایي؟ یو سړی په منډۍ کې په خپله سودا نه کوي، خو ګرځي او ډرامې کوي. خبر نه یاره فلانې سیز خو ډېر ګران شو، دکاندار ته یې دا ته په څو خرڅې؟ هغه ورته دا سیز خو په 100 روپۍ کیلو دی. وایي الله به خبر نه نن دې نیټ نه دی کتلی، نن ته خبر نه تا دغه نه دی کتلی فیسبوک، دا خو یو نیم 100 روپو ته ورسېده. دروغ وایي ظالم. هلکه نو که یو نیم سل ته بالفرض رسېدلي وي، ته دته سله وایي، دې په 100 خرڅوي، خو په 100 کې د ګټه ده که نه؟ ولې په یو مسلمان اوس به لږ ساعت پس یو غریب راځي، دنه به په 100 روپۍ کیلو وړي او ته هغه باندې دا سیز 50 روپۍ ګرانې، نو دی په خپله اخلي نه، خو دا ډرامې او بولیانې د دروغو کوي په منډۍ کې او پراپیګنډې خورئ دې دپاره چې په مسلمانانو سیزونه ګران شي. دا کار هم د الله نبي فرمایي ګناه ده، دا مجرم دی، دا انسان دا ظالم او بدبخته دی چې په خلکو باندې ریټونه خېجوي، داسې ریټونه بړاوئ، د دروغو مهنګایي جوړوي لګیا دی. موږ د الله نبي د دې خبر نه منع کړی. دغه رنګ د الله نبي فرمایي: ولا تباغضوا، یو بل سره بغضونه مه کوئ، ولا تدابروا، یو بل ته شاګانې مه راګرځوئ، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، یو کس د بل د بیع د پاسه بیع نه کوي. څاروی ولاړ دی منډۍ کې، یو کس ورته ولاړ دی، هغه سره بیع روانه ده، ته به نه ورځي په غوږ کې ورته چې زر به زیاتې درکړمه، نه، ورته الله دې د ده نصیب کړي چې کله هغه سره خبره ختمه شوه لکه ور یې نه کړم بیا ته ورشه که نه. دا کار به نه کې د الله نبي فرمایي چې یو کس بیع روانه کړي، د یو سیز ریټ په د هغه او د ګاهک او د مالک منځ کې روان دی، ته منځ کې مه وردانګه. دا کار مه کوه، په چا باندې سوداګانې مه خرابوه. دا مونږ چې نن خوار وزار یو او دا رزق پسې ذلیله یو، دا وجه دا ده مونږ کې خیرخواهي نشته، مونږ کې صبر نشته، مونږ کې قناعت نشته. هر یو بل ته بدنیته دی چې د ده کور به څنګه ورانوم چې زما کور جوړ شي، والله چې د بل دی وران که کستا جوړ شي، هېڅکله به جوړ نه شي. دا سوچ هم ونه کړي چې ته به د بل کور وران کړي او ستا کور به ګینې جوړ شي. دغه رنګ د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي: وکونوا عباد الله اخوانا، ای د الله بندګان ورونه رونه شئ، المسلم اخو المسلم. بیا فرمایي وایي د الله نبی وی درې ځله د سینې ته اشاره وکړه چې دې ځای کې تقوا پیدا کوي. التقوا ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات. حدیث کو ډیر مختصر مې کړ. د الله نبی فرمایل وی دې ځای کې تقوا پیدا کړي، د الله نه ویریږي او درې ځله د خپل سینې مبارک ته اشاره وکړه چې خپل ظلم برابر کړي، دې ځای کې د الله نه ویریږي چې دا لږ ځای چې الله جوړ شو کنه. حدیث د نعمان بن بشیر کې چې څنګه راځي چې الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. دا یو ټوکړه د غوښې چې نیک شي ټول بدن نیک، چې فاسد شي ټول بدن فاسد. الا وهي القلب، خبردار دا زړه دی، دا یو زړه. الله رب العالمین دې زموږ دا زړه ټیک کړي، الله رب العالمین دې زموږ زړه کې تقوا پیدا کړي، الله رب العالمین دې زموږ ستاسو اصلاح وکړي، الله رب العالمین دې د مسلمانانو د منځ نه نفرتونه ختم کړي، او الله رب العالمین دې ټول امت مسلمه حفاظت وکړي. الله سبحانه وتعالى دې د امت مسلمه په ټول ملکونو کې امن او امان قائم کړي. الله رب العالمین دې د مسلمانانو خلاف چې څومره سازشونه دي د کفارو، الله رب العالمین دې دا ټول ناکام کړي، او الله سبحانه وتعالى دې د مسلمانانو حکمرانانو له توفیق ورکړي چې د الله نازل کړی شوی قانون د قرآن او حدیث هغه نافذ شي او موږ په خپلو سترګو د هغې برکات ووینو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زما محترم ورونو، ډیر مسلمانان په تکلیف کې دي او ډیر مسلمانانو د
بیمارانو د دعا درخواست کړی دی زمونږ د بډبېرې مدرسې جامعه عربیه مولانا شاهي صاحب د هغې زوی اپریشن کړی قاری عاصم صاحب بیمار دی هسپتال کې دی خصوصي درخواست یې کړی د دعا وغواړي چې الله رب العالمین شفای کامله ورکړي ټول مؤمنانو ته دعا وغواړي زه خپل هم یو څو ورځې سفر ډېرې زیاتې وي او پرون نه مې بدن کې تکلیف دی ډېر زیات ما دپاره هم دعا وغواړي چې الله رب العالمین ما ته هم شفای کامله راکړي ټول مسلمانانو ته الله رب العالمین شفا ورکړي څومره بیماران هسپتالونو کې دي که کورونو کې دي الله رب العالمین دې روغ صحتونه ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټول د خیر په کارونو کې استعمال کړي او الله رب العالمین دې موږ ټول تاسو د شرونو او د مصیبتونو او د فسادونو نه په امان کې وساتي صفونه برابر کړي مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي